یوه قصه درته کوم خاندی به نه راپورې ستاسو به خوښه شي که نه خو د زړه بوج سپکوم په حقیقت کې اډانه نه وه او نه و شوي بیا په آخر کې راته ووایئ کاذب تورابه داسې قصه وه چې زموږ یو د لرګي صندوق او د صندوق مخه د لاس په ټوکایي جوړه وه یوه قصه کې یو زنځیر او یو غټ قلف پروت و هغه صندوق کې به مې مور زموږ جامې کېښودې او بیا ناڅاپي مې یو ورځ هغه صندوق ولیدو خو چې کتل مې نو د خان کاکا د مال ځای کې و او څه درته ووایم خو زموږ صندوق و په یوه ساه مې تر خپل کوره ځان راورسو مور ته مې وویل یادې زموږ هغه صندوق څه نه دی هغه صندوق کې خو د خان کاکا څاروي ګیا خوري راته مسکی شو راته ویې ویل لیونۍ زویه صندوق او په هغې صندوق کې فرق نشته بس دومره فرق دی چې موږ پکې جامې کېږدو او زه دا منمه چې هغوی پکې واښه اچوي ورته مې وویل یادې خبره شوې به یې زموږ د کلي خلک وایي چې سبا اختر دی دا ځل اختر به په زړو جامو کې نه تېروم تا خو ویلي و چې تا له مې جامې کړي دي او یوه رنګینه شان جوړه یې راته وښودله د خوشحالۍ نه په ما یو نه دوه ځلي اختر شو د خوشحالۍ نه په یو ډول کوره ووتمه د ډېره نازه مې غرهاری د موټر شروع کړو زړه کې مې ویل چې سیالي مې برابره شو اوس ښې ډېرې منډې مې د کلي په کوڅو کې وکړې په یوه ساه بیا تر لوبغاړي پورې ورسېدم لنډه په دا چې د موټر جلب مې بیا راتاو کړو د خولې هرن به مې وهلو بریک ته هم ودرېدم په لاره مې دوه درې ماشومان هم ووهل د خوشحالۍ نه مې په هېچا نظر نه لګېدو په یوه ساه مې تر خپل کوره ځان راورسوو د کلي ښځې به راتلې خپلې جامې یې وړلې خو چې کتل مې د ګاونډ نه یوه ښځه راله او مور ته مې وویل چې پلانۍ جامې دې وګنډلې د دې خبرې سره سم هغه جوړه واغسته کومې چې ما ته مور ویلي و چې ستا جامې دي ما یې د لاسو نه راکش کړې دا زما جامې دي هغې په ډېره بدسترګۍ ما ته پیغور راکړو مور ته مې خپله مزدوري ورکړه او یې وړلې زه په ژړا شوم او مور ته مې ورمنډه کړلې هغې سینې پورې جوخت ونیولم ښه د لاسه یې راله راکړه خو قانع یې نه کړم او دومره مې وژړل چې تاسو خبر یې جړېدلو کې بلا خوند دی چې د خفګانه یوې ګرمې تبې ونیولم او اخر مې مور راته سوګند په یوه جوړه وخوړو وایي ته ویده شه زه د شپې تاله جامې ګنډم او د ټیکري په یوه پیس کې یې سر وتړلو تاسو یقین وکړئ بلا مودې تېرې شوې خو ښځه مې اوس هم په سترګو ښه نه لګي بیا د سحر د ملازانه سره ډزې وشوې خو دغه ډزې د اختر په سلا تېرې شولې خو چې راویښ شوم مور مې ناسته و جامې ګنډلې د ویښېدلو سره سم مې بیا اصرار شروع کړو هغې ویل راته چې صبر وکړه زه صبرېدم چېرته په خپله خبره ټینګ ولاړم شاید چې نور حوصله ورپاتې شوې نه وه او راته معلومه شو چې خدای دا جامې هم پردی دي او دومره یې ووخلم چې په پرتو خاورو راوغورځېدم بیا ویده شوم او بیا دوباره د ملګرو په دې شور راویښ شوم خو چې کتل مې حویلې کې ماشومان ولاړو او د اختر په ګلورینو جامو ټول سنبالو مور مې ویل ورته چې ودرېږئ میوه درکوم چې تر کوټې پورې راتله نو ما ځان بیا ویده کړو ولې چې زما په هغې جامو کې ډېر فرق و کوټې ته راغله او د کټوۍ نه یې د غنمو نینې په خپل پلو کې زر واړولې او بیا ووته او زه نور پوه نه شوم خو د مور مې یو خبره واورېدله ویلې بچو ګورئ خفه نه شئ زه کونډه یمه خو ماشومانو د غنمو نینې وانغستې او مور مې په ډک پلو په ستو قدمونو راله هغه نینې یې په اوچت جام کې ورواړولې په سوچ کې کېناسته تندي ته یو لاس ورکړو بیا د سترګو نه دا غټې اوښکې رالې بیا پسې نورې رالې بیا زه په خړ مخ له پرتو خاورو راپاڅېدمه ورته مې وویلې مورجانې زه جامې نه غواړم خو په دې مې پوه کړه چې په هر اختر کې ولې ژاړې وایي متیوله ته لا په دې مجبورۍ نه پوهېږې